په افغانستان کې د IOM ادارې مشر لورنس د تلی په 40مه سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو ته د وړو کاروبارونو په برابرولو کې مرسته وکړي. یاده لیدنه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه پکې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي هم شتون درلود. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې تر دا مهاله د IOM ادارې له ترسره شوو مرستو څخه مننه وکړه او د لا زیاتو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه له کډوالۍ راستنېدونکي هیوادوال ډیری د تورخم له لارې راستنېږي چې 50 سلنه په ننګرهار کې میشت کېږي چې په دې ولایت کې یا د کورنۍ بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه د پوهنې او سرپناه برابرولو په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې ګړندې کړي، خو د IOM ادارې په ګډون د ټولو مرستندوی ادارو څخه وغوښتل چې له کډوالو سره د نقدي مرستو ترڅنګ دوی ته د اوږدمهالي کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د IOM ادارې مشر لورنس په ننګرهار کې له کډوالۍ د راستنو شوو او د اخري بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې د ننګرهار والي د ښه مدیریت څخه ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه په دې ولایت کې به له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو ځوانانو لپاره د وړو کاروبارونو زمینه برابره کړي ترڅو د دوی د بیروزګارۍ ستونزه حل شي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې به د دوی اداره د نورو برخو ترڅنګ له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو سره لنډمهالې او اوږدمهالې مرستې هم ترسره کړي. د IOM مشر همداراز د دوی ادارې کډوالو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د هوکړلیک د لاسلیک څخه هم خبر ورکړ چې له مخې به له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو ځوانانو ته په حرفوي او نورو مسلکي برخو کې لنډمهالې روزنه ورکړل شي.